الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. د وقف اقسام شروع چې وقف ابتداءً په دوه قسمه وو: کیفیت وقف او محل وقف. د کیفیت الوقف څخه اقسام بیان شو. عام قاری صاحبان چې دینو په دې طریقه باندې دا وقفونه بیانوي چې نن زه کومه طریقه د وقف شروع کوم. دا کومه طریقه چې د وقفونو مخکې ما ویله، نو دا استادان وایي، خو داسې وایي چې شاګردانو ته وایي چې په دې ځای کې الف ویلی کېږي په حالت د وقف کې، او په دې ځای کې نه ویلی کېږي، لږه اسانۍ دپاره. ستاسو لپاره هم دا خبره ده که چاته ښی وي نو په اسانۍ سره چې هغه دا نه پېژني دا وصل دی، دا رسم دی، دا اصل دی، دا تعبیراتو ته ګرانېږي نه پېژني، نو د اسانتیا په بنیاد به هغه ته داسې وایي چې په دې کلماتو کې په وقف کې الف ویلی کېږي او په دې کې د الف نه ویلی کېږي. نو عامه طریقه د استادانو دا ده چې وقف په دوه قسمه دی: محل وقف او کیفیت وقف. بیا دا کیفیت الوقف په 5 قسمه دی: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال او وقف بالسکون. چې دا د وقفونو اقسام ځنې مخکې بیان شوي، خو دلته د اسانۍ دپاره چې عام ملګري زده کي او چاته ښې همدا ترتیب دی ورته ښې. وقف بالاسکان دې ته وایي چې متحرک حرف بالکل ساکن کړی شي، او اسکان دا معنی ده چې حرف به حرکته کول، د هغې نه حرکت اخیستل ختمول. او دا وقف بالاسکان په ټولو حرکاتو جایز دی: ضمه، فتحه، کسره، او د ضمو د کسرو په تنوین باندې هم کېږي. چې هلته موږ ویلو چې د ضمو د کسرو په تنوین باندې وشي نو دې ته وقف بالحذف هم وایي، خو دې ته وقف بالاسکان. عامه طریقه، اسانه طریقه وقف بالاسکان. په وقوفو کې وقف بالاسکان دا اصل دی. علامه شاطبي وایي ځکه اصل دی چې په وقف کې مقصد دا چې زه دمه شم، او دا دمواله دا ښه په اسکان کې حاصلېږي، ځکه چې تروم کې یا اشمام کې نو هغه کې خامخا ستا به یو ارادی یا ظهور د حرکت د څه حصې، او یا چې دی نو په شونډو باندې ضمې طرف اشاره کول. نو وقف بالاسکان دا بیان شو. دویم وقف بالاشمام. وقف بالاشمام دی ته وایي اشمام معنی ده بویول، یو شی بویه کول یا بل ته بویه کول. لغت کې په دې معنی راځي. په اصطلاح کې د دې مقصد دا دی چې د حرف د ساکن کېدو نه پس په شونډو باندې د ضمې طرف ته اشاره کول، لکه نستعین. دا اول حرف ساکن کې وقف خپل وکي، رسته وا شونډې ګول کې د ضمې طرف ته د ضمې په شان. یا داسې وایه چې وقف بالاشمام دی ته وایي چې حرکت ادا کول بغیر د آواز نه، لکه دغه مثال شو نستعین. او دا وقف بالاشمام دا په ضمه او د دې په تنوین باندې کېږي، په کسره باندې نه کېږي، ځکه اشمام د انضمام الشفتین سره تعلق ساتي، او په حرکاتو کې ضمه دا د شونډو نه ادا کېږي، فتحه او کسره ادا کېږي. دریم قسم توقف وقف بالروم. روم معنی دا قصد کول. په اصطلاح کې د دې مقصد دا دی چې
د حرکت درېمه حصه ظاهرول د موقوف علیه د حرف د حرکت درېمه حصه ظاهرول. لکه د اصطلاحي تعریفات د ټولو په عربی کې شته، خو بیا لږ ګرانېږي او ګودېږي، نو ځکه په دې ژبه باندې وایو چې دا زمونږ ژبه له اسانۍ سره یاد شي. لکه نستعینو. د وقف بالروم دپاره درې شرایط دي. یو دا هغه څوک ګټلی شي چې د هغه غوږونه کار کوي، بل لا چې دا متوجي وي، او بل لا چې دا نږدې وي. او اشمام چې کوم دی، اشمام د لیدلو سره تعلق ساتي، نو د اشمام دپاره دا ضروري ده چې هغه څوک لیدلی شي چې هغه سترګې کار کوي، ځکه چې دا د اواز سره تعلق نه ساتي. او دا اشمام ما تاسو ویل چې په ضمه او د ضمو په تنوین باندې هم کېږي، خو تنوین باندې ظاهرېږي پوره. صحیح ده؟ یوه ضمه واغستلی کېږي. درېیم قسم د وقف چې دی نو هغه وقف بالابدال. وقف بالابدال دې ته وایي چې د فتحو تنوین په الف څه بدل شي، یا تای مدوره په ها څه بدل شي. لکه ان الله كان عليما حكيما. یا د تا مثال لکه القارعه، دا مثال نشو. پنځم قسم وقف بالسکون. وقف بالسکون دې ته وایي چې په حرف ساکن باندې وقف وشي، چې هغه سکون اصلي په حرف باندې موجود وي. لکه انعمت علیهم، علیکم، داسې واخله. اوس د دې نه وروسته هغه دغه پېژندل پکار دي چې هغه موانع د روم او د اشمام، چې روم او اشمام په منع دی ونه کېږي. یو د هغه نه فتحه ده. فتحه باندې روم ځکه نه کېږي چې روم کې وه د حرکت څخه حصه ظاهره، او فتحه خفیف حرکت دی، حصو ته نه تقسیمیږي. او په فتحه باندې فتحه څه ته وایي؟ زور ته که نه. په فتحه باندې وقف بالاشمام هم نه کېږي، ځکه چې فتحه د انفتاح الفم او د انفتاح الصوت سره تعلق ساتي، یعنې او خلم پکې کولاو او اواز هم کولاو، د شونډو د ګولوالي سره تعلق نه ساتي. نو دا ځکه فتحه کې اشمام نه کېږي، اشمام صرف په ضمه دی. بل دا وقفونه دواړه چې روم دی او اشمام دی، دا په تنوین د فتحو باندې نه کېږي، ځکه چې هلته فتحې په الف څه بدلېږي. بل دا اشمام او روم په تای مدوره نه کېږي، لکه القارعه، ځکه چې هلته دا په ها څه بدلېږي. کوته چې په ها څه دې وشي، نو بیا التباس راځي د های اصلي سره، پته نه لګي دا های اصلیه ده که دا های زائده ده. نو د دې وجه نه په تا باندې وقف نه کېږي، ځکه چې په حالت د وقف کې هغه تا نه پاتې کېږي، په ها څه بدلېږي، او په ها هم ځکه نشي کولی چې التباس راځي د های اصلي سره. بل سکون اصلي په دې باندې هم دا وقفونه دواړه ځکه نه کېږي چې دا وقفونه دواړه تعلق د حرکت سره تعلق ساتي، او سکون خو سکون وي چې دا خبره ظاهره ده. خو دا خبره یاد وساته چې په حرکت عارضي باندې هم نه کېږي، که هغه فتحه وي که هغه کسره وي. لکه علیکم القتال، انذر الناس. دلته په دې ضمه په دې کسره باندې روم او اشمام ځکه نه کېږي چې دا عارضي دي، او حرکت عارضي په حکم د سکون کې، په حکم د څه کې چې کله په دې باندې وقف شو دا ساکن شو، نو دا سکون عارضي په درجه د سکون اصلي کې دی، ځکه حرکت د تا عارضي ملاو شوی و. بسم الله.